بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. نننۍ موضوع کې غواړو DKA یعنی ډیابیټک کیټواسیډوسس تشریح کړو. ډیابیټک کیټواسیډوسس ډیابیټک شوګر کیټو یعنی کیټون باډیز او اسیدوزیس اسیدی حالت. په ډیابیټک کیټواسیډوسس کې کیټون باډیز تولیديږي. کیټون باډیز یو عضوي مرکب دی کوم چې کاربونیل ګروپ لري. نو کاربونیل کیمیاوي اړخ یې نه څېړو، راځو چې په کوم میکانیزم باندې کیټون باډیز جوړیږي. کیټون باډیز په شوګر امراضو کې ډېر تولیدیږي او همداراز نورو حالتونو کې هم کیټون باډیز تولیدیږي په کومو حالتونو کې چې د فیټ څخه استفاده کیږي. نو کیټون باډیز زموږ وجود راځو کیټون باډیز انواع ته. اسیټون، اسیټیک اسید، او هایدروکسی بیوټریک اسید. درې نوع کیټونز موږ لرو. نو وجود د انرژۍ د لاسته راوړلو څخه د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره د په لومړي قدم کې د کاربو هایدریت یعنی ګلوکوز څخه استفاده کوي. دویم قدم کې د فیټ او پروټینو څخه. نو په شوګر امراضو کې یا په شوګر پیشنټ کې د ګلوکوز مصرف نشته، انسولین نشته تر څو ګلوکوز په مصرف ورسوي او انرژي ترې لاسته راشي. نو په شوګر خاص کر په ټایپ 1 شوګر کې د فیټ څخه استفاده کیږي تر څو انرژي ترې لاسته راشي. نو کله چې فیټ تجزیه شي نو د کیټون باډیز تولید شروع کیږي. کیټون باډیز که چېرته دغه پروسه دا کیټون باډیز په دوامداره توګه تولید شي نو د وینی پی ایچ له نرمال حالت څخه اسیدي حالت ته وړي. نورمال پی ایچ د وینی سلایټلی الکلاین یا خفیف الکلاین بلل کیږي. سلایټلی الکلاین. نو د وینی پی ایچ اسیدي حالت ته راځي، اسیډک، او بالاخره وینا او بالاخره کیټو اسیدوزیس منځته راځي. اسیدوزیس. نو کله چې کیټو اسیدوزیس منځته راشي نو د وجود ځینې غړي فعالیت نشي ترسره کولی او بالاخره مریض شوک کوما ته تللی شي. دغه کیټو اسیدوزیس په نورو حالتونو کې هم منځته راځي. نو د کیټو اسیدوزیس تشخیص موږ په وینه کې هم کولی شو د کیټون میټر په واسطه باندې، په روترا ټیسټ په واسطه باندې هم موږ کولی شو د کیټو اسیدوزیس یا د کیټون باډیز تشخیص وکړو. روترا ټیسټ او په آی سی ټي میتود باندې هم موږ کولی شو د کیټون باډیز تشخیص وکړو. دا ډیابیټک کیټواسیډوسس. تر بلې ویډیو ښې چارې.